اوس د موږ تاسې چې کوم مهم عبادت شروع کیږي هغه دعا ده. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي الدعاء هو العباده، دعا عبادت ده. په بل روایت کې راځي الدعاء مخ العباده، دعا مغز د عبادت ده. او عبادت وی انتهایی عاجزی ته، غایت تذلل ته. هر هغه عبادت خدای په قبلوي چې په عبادت کې عاجزي وي. که لمونځ کوي، که روژه نیسي، که زکات ورکوي، که حج ادا کوي، که جهاد کوي، که علم کوي، که ذکر کوي، که نفل کوي، که هر عبادت کوي، هغه عبادت خدای پاک ته مقبول ده چې په هغه کې عاجزي وي. د دعا حضرت پیغمبر علیه السلام څه آداب ذکر کړي دي. وای دعا هغه قبليږي چې یو خو په دعا کې عاجزي وي، دوم په دعا کې حضور وي. سړی په داسې حضور باندې دعا کوي چې الله تعالی ته زه مخامخ یم، سوال لاسونه مې ورته نیولي دي، د ما دعا اوري او د ما دعا قبلوي. دریم په دغه دعا به د یقین وي چې خدای پاک قبلوي. سړی به په خدای پاک بدګمان